بی عایشې صدیقې لره یوه ښځه راله چې راله مستدرک حاکم حدیث نقل کړی ورته ویلې ول د جادوګرې توبه قبلیږي دی ورته ولې خیر دی ویلې ول زه جادوګره یم ول څه رقم جادوګره یم ویلې ول زما خاوند ولاړی بار چې بار ولاړی نو زه ډېره پریشانه وم بیا یو ښځه زموږ کره راله چې راله ما ته ولې مال دا ول زه یو شی در وښیم زما په خوله که یې مال و بلکل یې کوم ما چې ما ته لاره را وښیم نو دا ښځه د دې کره راتلله نو ښځې ته یې وویل ته ما ته کیسه وکړه څنګه کیسه وله دې ښځې ورته ویلې ما ته دې سپین سرې ویلې ول ماښام زه راځم ته تیاره اوس خیر ماښام چې دا راله 2 سپیان تور سپیان ورسره وو پر یوه سپي باندې دا کښېنسته پر یوه باندې زه روان سو هله داسې ځای رالو چې هلته هاروت او ماروت یا د هغه چپه زړېدل زه چې ورله راوستم ما ته ویل چیش کوې ما ورته ویلې زه سحر و جادو زده کوم ما ته ویلې سحر و جادو څه کوې ژوند به در تباه کړي آخرت به در تباه کړي جهنم اور لره به ولاړی سي ما ویلې یا زه زده کوم خامخا یې ما ته را زده کړه نو دوی ما ته ویلې ول ورسه هغه تنور وینې ما ول ول هلته چیش وکړه بېادبي د معافي بولي وکړه زه چې ورلم ورته ودرېدم به ډېره پریشانه سوم بېرته رالم ما ول ما هغه کار وکړه ول تا چیش ولیدل ما ول ما یو شی نه دی لیدلی ول تا نه دی کړی تا موږ څه درته وویل تا هغسې نه دی کړی بیا یې ور واستولم بیا رالم هغه یو شی نو درېیم واره چې ورغلم خیر چې دوی څه راته ویلي ما هغسې وکړو په تنورو په هغه کې ایرې پرتې وې ما پر هغه باندې بېادبي ما بولي وکړه چې ومې کړلې بېرته رالم دوی لره ما ورته ویل کار مې وکړ ول تا یو شی ولیدی ما ول څه شي ما ول زما د بدنه څه یو څوک پر آس باندې ناست او په هغه د جنګ چې کوم اسباب دي په هغه کې پټ دا ولاړې اسمانو لره ول اوس تا ویل ما ول بس ته خلاصه سولې ته ساحره سوې ته جادوګره سوې ما ول دا چې زما څه شی ولاړې دا چې شو ول دا ستا ایمان بس ته د ایمانه څه خلاصه سولې څومره چې سړی د ایمانه خلاص وي د خدای او د رسول سره هغومره شیطان انډیوالي او دوستي ورسره پکه ده کله چې سړی کوډ او سیر او جادو شروع کوي اول شرط یې دا دی ته به 40 ورځې چیش کوې بغیر د غسله به ګرځې بغیر د غسله کم سړی چې زیاده سے زیاده بغیر د غسله یې پر هغه سیر جادو جنات دومره اثر کوي لکه په تخته کې چې میخ ټکوی ټیک سولو زموږ زنانې اکثره په دا بیماري باندې مبتلا دي میخ ورته ودرې راته ودرې ټیم ډېر دی کار د سهار ولو وی کوي مازدیګر بغیر د غسله نو دې ښځې ویلې عایشې صدیقې ته چې ما مطلب دا شی چې وسونه ایمان له ما ولاړې دی ما ته بالکل اوس چې ته د هر شي تصور وکړې هغه به کېږي ما ول دا څنګه ول ته د غنم تصور وکړه ما د غنمو د یوې دانې تصور وکړ غنمو دانه رال ونښتل ما تصور وکړئ مال دا غنم دی په مځکه کې شین سي هغه په مځکه کې شین سولو بیا ما دا تصور وکړئ مال دا دی وریبل سي دا دی غنم دی صفا سي وړه دي سي هغه وریبل سو هغه وړه سولو بیا ما تصور وکړئ مال دا دی ډوډۍ سي هغه ډوډۍ سوله بس دا عایشې صدیقې ته دا کیسه وکړه ول څنګه زما توبه الله قبلوي بیا عایشې صدیقې نه د جادوګر سړي الله توبه نه قبلوي جادوګر سړي الله توبه نه قبلوي بیا روایتو کې راځي یو سړی و بس دا به تماشه جوړه کړې وه پخوا موږ ته په سکول کې هم دغه دندې وې 15 روپۍ بیا راسه واخیستې بیا به جادوګر راوستلی وي بس دا ډېر غټ پروګرامونه دي دا غټ ذهنونه دي زما ستا په دماغ کې خبرې راایښولې دا تعلیم دی تعلیم یو سړی ولو هغه به بېادبي د معافي خر به ورسره ولو بس شاته به ورننوتی د خولې بیا راووتی خلک به اریانو هذا جندب رضی الله تعالی عنه هغه په خبر سو چې په خبر سو رالی دی چې هغه چم وکړي یاره
توره ورته ونیوله پر دا بله خوا یې راواړول. څنګه جادو دی؟ ته څونه زورور یې، څونه غټې خبرې دي. د الله رسول فرمایي زما په امت کې داسې څوک سته نوم یې جندب دی چې دا حق و باطل په یوه واره معلوموي، په یوه توره په یوه واره وهلو سره حق و باطل معلوموي. نو جادوګر چې دی هغه یې چش کوي، هغه یې مړ کوي. اول دا د الله رب العزت نافرماني ده، فقد کفر فقد اشرک، او د هغه رقم کفر یې وکړي، شرک یې وکړي، او چې سلو او 40 ورځې الله د توبه نه قبلوي، 40 ورځې الله د لمونځ نه قبلوي. لمونځ هم چې خالي لاس ورته ونیسي، منع یې مه 40 ورځې لمونځ نه قبلېږي. او تصدیق یې وکړي، د الله رسول فرمایي اوس ته چې سولې، اوس ته کافر سولې.